نوم تاریخ کې د لوی غدار شي نوم تاریخ کې د لوی غدار شي چې څوک روان د بل په لار شي تل به ځلیږي په ولسونو کې څوک چې د خپلو خلکو غمخوار شي. سلام قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو خویندو ورونو یوسف هیواد دوستم له ډنمارک نه د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی. قدرمنو دوستانو دغه څلوریزه مې چې ولوسته دا بیا هم د جناب امان الله نصرت ډیر خوږ ژبې شاعر پیاوړي شاعر کلام و چې ما د یو شعر یو برخه د څلور بیتونه ورته راوخستل او ډیر واقعا په زړه پورې ول. قدرمنو دوستانو هیله ده د خبرونه پاتې برخه هم تاسو ته په زړه پورې